دا ویلی چا دروغ دی چې د یاره ګیلمن یم دا ویلی چا دروغ دی چې د یاره ګیلمن یم زه د دغه یو سړي نو د ټول ښاره ګیلمن یم دا ویلی چا دروغ دی چې د یاره ګیلمن یم زه د دغه یو سړي نو د ټول ښاره ګیلمن یم او چې د یار په اننګو کې راښکاره شي په بل رنګ کې چې د یار په اننګو کې راښکاره شي په بل رنګ کې په دې دوه رنګه کېدلو د اناره ګیلمن یم او ستا د شونډو پورې راشي او په وخت کې د شونډې کېدي ستا د شونډو پورې راشي په وخت کې د شونډې کېدي ستا د زلفو په ځنګل کې د یو تاره ګیلمن یم مننه او ځکه یار نه ګیله نه کړم د یارانو روایت دی ځکه یار نه ګیله نه کړم د یارانو روایت دی خو لستوڼي کې چې پټ و له ښاماره ګیلمن یم ځکه یار نه ګیله نه کړم د یارانو روایت دی خو لستوڼي کې چې پټ و د ښاماره ګیلمن یم او دې سړي ته ګناه نشته دی خو داسې و کمزرپه دې سړي ته ګناه نشته دی خو داسې و کمزرپه دا په سر چې چجه دی د دستاره ګیلمن یم او اخري شعر به ووایم چې زه حیران وایم د یار د سونډو سرو هیڅ ګناه نشته زه حیران وایم د یار د شونډو سرو څه ګناه نشته چې دا زړه یې زما وسو له انګاره ګیلمن یم ډېره مننه د قام په غم غمجن په زړه داغلي خلک شته د قام په غم غمجن په زړه داغلي خلک شته اوس هم لا په دې خاوره دردېدلي خلک شته او دا ټول به داسې نه وي چې په مال پسې به ورک وي او په رنګ د محبت کې رنګېدلي خلک شته او د غزل یو شو شعرونه دي چې کتاب ته وزګار نه وم حاشیې به مې لوستلې او د ژوند په ذهن رقم تذکرې به مې لوستلې او دنیا راته خور شوی لوی کتاب و پاڼې پاڼې د خلکو په مخونو حادثې به مې لوستې او دنیا راته خور شوی لوی کتاب و پاڼې پاڼې د خلکو په مخونو حادثې به مې لوستې او ما چرته محسوس کړی ضرورت ته تپوس نه و ما چرته محسوس کړی ضرورت ته تپوس نه و د یار په مړاو سترګو کې ګیلې به مې لوستې او د خلکو د خبرو د رڼا په پل به لاړم ډاکټر صاحب د خلکو د خبرو د رڼا په پل به لاړم او د خلکو په ذهنونو کې تیارې به مې لوستې او مختله چې زمانه ټول جهان چې به تیارې په غېږ کې واغست زمانه ټول جهان چې به تیارې په غېږ کې واغست زمانه د رڼا ورځ المیې به مې لوستې پښتون پچا وکړي اعتبار په تمامي نړۍ کې پښتون پچا وکړي اعتبار په تمامي نړۍ کې چا چې د شر مخ بچ کول نن هم هغوی وخوړل او وای مولان پوخا د مړو د بوجو کپنو نن پښتانه د نیک پخیل کندو کې سپو وخوړل عطا صاحب زما او ستا چې پې اشنا ماښام خبرې کېږي زما او ستا چې پې اشنا ماښام خبرې کېږي په هر محفل کې اوس د هغې بام خبرې کېږي او زمونږ د دواړو محبت خو ایله دومره وکړه زمونږ د دواړو محبت خو ایله دومره وکړه په ما او تا پسې اوس ګام په ګام خبرې کېږي او فیض ظفر صاحب چې هم ایمان وي هم سرور وي هم خمار د نشي چې هم ایمان وي هم سرور وي هم خمار د نشي شیخه پوه نه شوم دا د کوم ګل پام خبرې کېږي او دا نن په څه پسې شاهده دا نن په څه پسې دا خلک ټول جرګه جرګه دی دا نن په څه پسې دا خلک ټول جرګه جرګه دی چې دا د چا خلاف نن ډېر په پام خبرې کېږي او هلته کې سوځي د زړه تورو قام پرست دشمنان هلته کې سوځي د زړه تورو قام پرست دشمنان چرته چې تل د رورولۍ او قام خبرې کېږي او زاهده پرېږده دا زړې قصې اوس دلته راشه زاهده پرېږده دا زړې قصې اوس دلته راشه په میخانه کې نن د نوي جام خبرې کېږي او آخري شعر دی چې د هیڅ مهر په خوله نه وي ازادي دغه ده چې د هیڅ مهر په خوله نه وي ازادي دغه ده خادمه دلته د ژوندون غلام 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 خبرې کېږي ډېره